بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. زما عزتمند ورونو د رمضان نه وروسته هم مسلمان له پکار دی چې په نیکو اعمالو باندې کلک ودرېږي. ګوره د رمضان دا میاشت دا یو ټریننګ دی چې ته په دې باندې عادت شوې چې جمعات لځې، د روجو سره عادت شوې، سحر مونځ ته په راپاسېدو په دې عادت شوې، صدقات په دې رمضان کې کول په دې عادت شوې، نو دا عادتونه دا مه پرېږده. ځکه چې مونږ او تاسو صرف د یوې میاشتې بندګان نه یو، مونږ د ټول کال د ټول عمر بندګان او غلامان یو د خپل رب. او زمونږ رب مونږ او تاسو صرف په یوه میاشت کې نه مکلف کړي، بلکې په ټول کال په ټول عمر کې مونږ او تاسو مکلف یو چې د الله بندګي وکړو. دا کم اعمالو کې چې ستا تجربه حاصله شوه، تا پکې ټریننګ حاصل کو، پس د رمضان نه هم په دې کې د یو بل نه مخکې والی کوه. دې ته استقامت ویلی کېږي، او استقامت عزیزانو دا لوی عبادت دی. سفیان ابن عبدالله فرمایي چې ما نبی علیه صلات وسلام ته وفرمیل چې د الله پیغمبره په اسلام کې ما ته داسې یوه خبره وکړه چې زه د بل چا نه پکې تپوس ونه کړم، داسې یوه قوي خبر راته وکړه. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته وفرمایل قل آمنت بالله ثم استقم. ته آمنت بالله وایه، معنا مؤمن جوړ شه، مسلمان جوړ شه، او بیا په دې خپل اسلام او په ایمان باندې کلک او ټینګ ودرېږه. داسې مه کوه چې صرف د جمعې بندی جمعه خان، یا د اختر بندی اخترګل د ځان نه جوړ کړی، یا د رمضان بندی او په دغه کې سره بندگی کې نه. ته د ټول کال عابد جوړ شه د رب العالمین د پاره. په ټول کال کې بندگی کوه، په ټول عمر کې بندگی کوه. دې ته استقامت ویل کېږي. ځان کې سستی مه پیدا کوه. قرآن کې راغلی واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. بندگی د الله تعالی کوه کوم وخته پورې؟ تر هغه وخته پورې چې کله تاله مرګ راشي. او بل یو مسله علماء بیان کړې ده چې یو سړی پوهیږي چې زما د رمضان د روجې به رب العالمین ته قبولې وي او که نه وي، د اعمال به مې الله ته قبول وي که نه. د روجې نه وروسته ته ځان کې وګوره، که ستا کې سستی وه، نه مونځ کې، نه اودس کې، نه پابندي د اعمالو کې، بس صرف په روجه کې د کول، ته پوه شه چې دا ستا اعمال دا رب العالمین ته قابل د قبول نه دي. او که د روجې نه وروسته په تا کې چینجز راغلل، ته نورم ښه شوې، نو ته پوه شه په دې باندې دا علامه ده د دې چې ستا دا اعمال هم الله رب العالمین ته قبول شوي. علماو لیکلي دي قبول العمل الحسنة بعدها. قبول الحسنة بعدها. د علامه د قبولیت د عمل هغه دا ده چې هغې نه وروسته تا ته نورو نیکو اعمالو توفیق میلاو شي. او دا چې ته بیا نه مونځ کې نه اهتمام کې، نو بیا خو معنا دا شوله چې ته صحیح عابد د رب العالمین نه یې، صرف وقتي طور باندې تا سره بندګي وکړه. نو زما عزتمند ورونو استقامت پکار دی. که روجه تېره شوله، خو د روژې رب ژوندی دی. د روجه کې چې کوم بندګي مونږ چا دپاره کوله، هغه ذات چې دی هغه ژوندی دی، په هغه باندې فنا نه راځي، حی لا یموت ذات دی. همیشه دپاره د هغه سره تعلق ساتل پکار دی. د شپې بندگی، د ورځې بندگی، د ژبې بندگی، د سترګو بندگی، د لاسو بندگی، د خپو بندگی، د انفاق بندگی، د ښه اخلاقو بندگی، دا په هر ټیم کې کول پکار دی. الله رب العالمین دې موږ او تاسو کې استقامت پیدا کی. آمین یا رب العالمین. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد.